عزتمند لکه څرنګه چې تاسو په علم شدو چې د لاکی د دعوت او د تبلیغ اجتماع د لاکی مروت په خوره باندې مقرره شوې ده. د عزتمندي و عظیمه اجتماع د دعوت او د تبلیغ او د الله جل جلاله د طرف نه عزتمندي و عظیم انعام د په خلق باندې عزتمند د دیش مشتو څخه خپل شرکت یقیني کی اونر خلق ته دعوت ورکی چې په دای اجتماع شرکت وکي. دا د 27 ستمبر نه شریکې د مزدګار نه 28 او 29 ستمبر باندې تبو وخت مالش دعا کېږي. عزتمند په دې اجتماع ته ډېر لري زینا بزرګونو علماء دریمي مشتو سای عزتمند دې اجتماع ته چا کا د بانی خلق تی کا د لکی مروت خلق تی کا د ضلع کرک تی کا د شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان د ټانګ خلق تی یا د سمر خیبر پختونخوا دغه ټول خیبر پختونخوا ورنه دغه گزارش ته چې په د عظیمه اجتماع خپل شرکت یا یقیني کی اونره خلک ته عزتمند دعوت ورکی. د موت په دعوت باندې یو سړی روغلای په اجتماع شوی شریک شوی دوی ذهن سازي شوی د الله په لیار شوی واخله غول تتلای تلیر میاشته وی لګولی په د سلیر میاشته شوی د غاڼه خلک ته دعوتینه ورکړي به نره خلک ته ور شوی به واده الله په لیار شو تلی به ویغه نره خلک ته دعوتینه ورکړي به واده الله په لیار شو تلی دا سمره خیر چې د ورځې د قیامت را سره پیلاو کړي دا ټول اجر او ثواب یو یک سړی ته ملاوي چې څوک دغه د پورا اول سر ش دریا او سبب جوړ شوی. الله رسول فرمای من سن سنتا حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه چې دا سنه کالیار جاری کړلا دغه اجر او ثواب یاد او په څوک چې په دې باندې ورځې د قیامت را سرسي دغه اجر او ثواب ود ته ملاوي. نو عزتمند په دا اجتماع ته مرته سي भरपूर دعوت او چلای خصوصا عزتمند کچې داسې کسونو چې شرکت نشي پښې کوي په بیرون ملک باندې لکمي خپل خپل وطن باندې نه د مدرسې د خدمت ته پورا بیرون ملک ته روغلي. نو عزتمند یو بل ته دعوت خو ورکوي شي د موت په دعوت باندې چې څوک دغه اجتماع شرکت او کې اجر او ثواب میشتو شته ملاويږي. نو د دې پر عزتمند میشتو سره دعاګونه اعمالیا د نن لازمي کې د الله پاک نه غوړي چې الله پاک دغه اجتماع کامیاب کړي کېر ش زینا تیر سری هغه دعاګونه کوي اعمال کوي د الله پاک تسول زوري کوي والله پاک تمیشتو سے وطن دے پورا دای عظیمه اجتماع دو چې الله د خیر او د برکت ذریعہ وګرځي. الله د عزت مند په خبره د الله قانون د چې الله پاک د اعمال په ذریعہ سره پوسنه فیصله کی ځای حالات ته الله په لور شي کله چې په مخ ته مزګه باندې خلی اعمال لوشي الله پاک خلی فیصله کی ځای د عزت مند میشتو سے دغه خور د پورا عزت مند او عظیمه ذریعہ د الله د طرف نه د خلی حالات او د خلی فیصله کی زاول د پورا. نو پداش عزتمند ټول مسلمانانو نه گزارش تا چې پداش شرکت یقیني کیه. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.